السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته دغه طریقه وښیو چې څنګه کولی شو خپل د موبایل د انټرنیټ سپیډ ورزیات کړو، همدارنګه څنګه کولی شو چې د موبایل سپیډ ورزیات کړو. که چېرته ستاسو موبایل جم کېږي او هغه ودرېږي نو تاسو کولی شئ چې دغه طریقې ورته یوز کړئ او وکولی شئ چې خپل د موبایل انټرنیټ او همدارنګه د موبایل سټوریج هغه سپیډ ورزیات کړئ. نو موږ سره اوسئ چې په دغه ویډیو کې تاسو ته ټول سټیپس در وښایو. دې لپاره به اول راشئ تاسو خپل د موبایل سیټینګز ته، په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. دې ځای نه به تاسو سیده بوځئ هغه سیټینګز ته. تاسو به په دې کې بیا اخر ته راشئ، دغه اخري اپشن درته راځي د اباوټ فون په نامه باندې. د اباوټ فون په نامه باندې اپشن باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ دغه سافټویر انفارمیشن. په دغه سافټویر انفارمیشن کې بیا تاسو ته یو بل اپشن راځي د بیولډ نمبر. په دې باندې به تاسو 7 دفعې کلیک وکړئ. دغسې تاسو 7 دفعې ورباندې کلیک وکړئ نو تاسو سره دلته یو اپشن خلاصیږي د ډو لوفار اپشنز په نامه باندې. دغه اپشن تاسو ته ښکاري دا مخکې له تاسو سره په موبایل کې نه وي، نو تاسو به دغه له دې ځای څخه پکې خلاصوئ. نو اوس به راشو دغه ډو لوفر اپشن ته او په دې کې څه سیټینګ دی هغه چې کله تاسو پکې وکړئ، څو اپشنونه دی هغه تاسو پکې آف کړئ، نو تاسو سره به هغه د موبایل سپیډ چې دی ډېر زیات شي. نو اوس راځو دغه د وینډو انیمیشن سکیل، دا به 0.15 یعنې 0.5x به وي، نو تاسو به دغه چې دی آف کړئ، دا به هم آف کړئ او ورپسې راځئ به د ترانزیکشن انیمیشن سکیل، دغه به هم تاسو آف کړئ له دې ځای څخه، او انیمیټر ډیوریشن سکیل دا به هم تاسو له دې ځای څخه آف کړئ. دا چې کله تاسو آف کړئ نو تاسو به وګورئ چې تاسو موبایل څومره زیاتېږي، یعنې تاسو ته ښکاري کله چې موږ په یو ځای باندې کلیک کوو څومره په راحتۍ سره او څومره ژر هغه ځای موږ ته راخلاصېږي. تاسو ته دغه د ثبوت لپاره ښایم کله چې دغه په اول سر کې تاسو سره وي تاسو ته ښکاري چې موږ سره یو اپشن څومره په کراره راخلاصېږي. اوس تاسو ته ښایمه دا هم لږ زیاتومه، دا 10 ته راوړمه، همدارنګه دا هم 10 ته راوړمه، دا په 10 باندې ودروم او تاسو ته ښایم چې اوس به له موږ سره د موبایل هغه سپیډ چې دی څومره سلو دی. تاسو ته ښکاري کله چې موږ په یو اپشن باندې کلیک کوو څومره سلو هغه موږ ته راځي مخې ته. دا ټول چې دی تاسو به دغه آف کړئ، صحیح ده، دا هم ورته آف کوو، دا ټول به تاسو له دې ځای څخه آف کړئ. نو دغه شول اوله طریقه. او بل څنګه کولی شو د موبایل هغه د انټرنیټ سرعت زیات کړو. دې لپاره به هم تاسو راشئ خپل د موبایل سیټینګ او سرچ بار ته، هغه سرچ چې تاسو کوئ پکې هغه ځای ته به راشئ. بیا به تاسو ورته ولیکئ چې سیم کارډ به ورته ولیکئ او بیا به سټاټس ورته ولیکئ. دغه سکرین باندې چې تاسو ته ښکاري دغه شی به ورته ولیکئ سیم کارډ سټاټس، دغه به بیا راخلاص کړئ له دې ځای څخه. کله چې تاسو دغه راخلاص کړئ بیا به راشئ دغه ځای کې به هم دغه ورته سلیکټ کړئ. تاسو ته اوس په دې ځای کې ښکاري چې د سیګنل سټرینث په دې ځای کې ASU دی 54 دی او دا چې دی DBM دا یې 6 دی. نو دا چې کله دغه ASU څومره زیاتېږي تاسو سره دغه شی کمیږي، دا چې کله زیاتېږي دغه کمیږي، نو دا چې دی د یو بل سره معکوسه اړیکه لري. تاسو کولی شئ چې دغه په هغه ځای کې یوز کړئ کله چې د دې انتن ښه شي، یعنې دا 70 ته نږدې شي یا 100 ته چې کوم څومره هم نږدې کېږي، نو تاسو کولی شئ چې په هغه ځای کې د زیات سرعت لرونکي انټرنیټ څخه استفاده وکړئ. هغه ځای تاسو ورته انتخاب کړئ، مثلا تاسو ته ښکاري دلته اوس 50 دی یا 54 دی، نو زه چې کله موبایل بدلوم بل ځای ته نو دا به له موږ سره زیات شي. تاسو ته به اوس وښایو چې دغه به له موږ سره سپیډ زیات شي، او کله چې بیا هغه سپیډ در سره زیات شي په هماغه ځای کې کولی شئ تاسو له انټرنیټ څخه استفاده وکړئ. مثلا زه راځم یو بل ځای کې دغه یوز کومه، دلته نور هم کم شو، نو هغه ځای کې چې موږ ویډیو جوړه کړې وه هغه ځای کې موږ سره د موبایل سرعت چې دی بیخي زیات و. نو تاسو هم کولی شئ چې یو ځای د خپل موبایل لپاره سلیکټ کړئ او په هغه ځای کې تاسو له انټرنیټ څخه استفاده وکړئ. نو د انټرنیټ سرعت چې دی زیات دی او په دې ځای کې کم دی، نو دغه یو ډېر ښه برنامه ده او ډېر ښه اپشن دی، تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. نو زموږ د نن ورځې ویډیو هم دومره وه، تر بلې هغې ویډیو چې زه ستاسو لپاره په درنه حضور کې راځم، د الله په امان.